حاجي ګوره داسې کار دی چې اوس مې مړه نه کېږي که نه خو زه دا تره چې مې وفات شو د دغه کالي د لاسه مړ شو د کالي د لاسه ورته خټ اټیک وشو نو زه بس څه چل به وکړم لاړ به شم ګینې زما خوړه نه کېږي اوس یم درته ښه صفا ویم زویا ته چې په ړومبي ځل تلې نو تره دي د چاچي کالي ستا لپاره خرڅ کړی و ته چې واپس د دې ایرپورټ نه وتښتېدې نو هغه دړه بیمار شو او مړ شو نو داجي کاکا ته خو مې ما نه وویلې که نه چې ته مې چاچي نه کالي خرڅ کا خو په خپل یې رزق کې راغی 2 تولې تې خرڅې کړې وې او تا ته یې ویلې وروره وي وراره مې تکړه دي 15 تولې به که خیري ډاډه کوي نو ولې دلته اونو کې پاڼې پیسې نیولې اونو کې چې زه به ورشم وروبې شو کوم او بس د مخې سره به خلکو له کالیم کوم او ایفون یې به م خلکو د واترس بي مې پکې لا ویلې ایفون به رالېږي زه در سره ځکه راغلی یم ما چاچي کالی را سر کې نو ترس بیا د دې ایرپورټ نه دا پلار مې ګوا دي 3 ځل زه تښتېدلی یم ولې زه تښتېدم زما بار تړه نه کېږي د دغه کاکا دغه مه خټ اټیک ورته وشو هغه هم د چاچي د لاسه چاچي مې ته بس زړه خوړلی و کالي او کالي هغه مړ شو د دغه کاکا دغه مه د دغه چاچي د کالي دغه مه زه دا دې روان یم ګینې نه تلم تا ته ما ښه ویلې چې نه ځمه زویا خبرې ډېرې مه زیاتوه هسې نه چې اوس په ګپ شپ کې د نه بیا جیز والوځي راځه چې ځو د حاجي ماسپښین دې د کور نه راوستې ما او په 3 بجې مې د شپې پلیټ دی پرېږده چې لږ پکې وګرځم راوګرځم که نه یار دا خو به بس هسې م روان یم دنه رضویا د چاچي کالی دې را سر کا او واپس بیا راځه دا خبرې به دې پلار هم کولې لاړه مړ شو هغه ته خو ما دا نه ویلې چې ته ماله کالي خرڅ کا او ولې هلته زما په خیال جوړ سونه پرته ده او زه به یې راټولوم او چټ پټ پیتاله راولېږم دا داسې اسانه خبره خو نه ده که نه ته تپوس وکړه چې سال دی یو ملګري مې راته وویل چې هلته ډېر زیات تیز نور دی وایي 10 نمبره چپړه مې بار نور ته پرېښې وه وایي 6 نمبره ترې جوړه شوې وې او د اقامې فیس خبرې 10,000 ریاله شو یا به اقامې لګټم او یا به تاسو له کالو لګټم تاسو خو په دې نه یې زویا خوله ډېره چقه مه کوه راځه چې ځو ګوره دا جیز د نه لوځي بېرته ښه او که نه په ځان درته راږدمه شا به که نه دا جي ته ورشه هغه ګاډۍ را روانه که شا به ځه زه چې ځم دنه شا به ده وراره دته ګوره دا بېدباره دی ښه زه ګاډۍ راولم دا 3 ځل د دې ایرپورټ نه تښتېدلی دی ښه دته ګوره بېدباره دی راشه که نه ترس بیا ته څنګه لرې ولاړې راشه دې خوا زه داسې کار کومه چې دغلته لږ یو بس کړمه او په منډه راځمه ښه واو دا تره مې وایي دا داسې نه ادباره شانتې دی ونه تښتي نو چې ادبار هم راباندې شه دا پاسپورټ مې تو نیسه چې دا پاسپورټ تا سره شي زه به کم خو تښتمه زه بیا خو نشم تښتېدی که نه 2 منټو کې رالم تا لږ یخې اوبه راوړم نه بس زر راځه زر راځم چټ پټ او بیګ ته ګورې خیال ته وکړه پردی سپلیم دي پکې پردي مالونه پکې پراته دي ښه ګورې او که وراره سړی څه شو سړی خو داسې لاړې وي لږ یو بس کمه څنګه وبو هغه بېدباره سړی دی هغه به بیا تښتېدلی پاسپورټ یې ما سره پرېښودو په کومه به وتښتي ولې داسې بار مند دی چې پاسپورټ یې دلته پرېښودو دا خو یې 3 ځل مخکې هم پرېښی دی دا وتښتېدو اوس به څه کوو کاکا بس اوس به دا کوو چې د چاچي کالي دې په ما راغې بس یو جرب پټې پاتې دی بس هغه به له خرڅ کړم بس نور به زه څه وکړم دا په څه مړ شو یاره دا بس یو خو ګرمي هم زیاته ده بجلي هم نشته الا سړی پریز مریض به هم نه کو غوړه ورسه بس نن سبا خو ټول بس دا ګډ وډ خوراکونه دي که نه بس هغې به د تړه بند کړو خټ اټیک ورته وشو د ده خو څوک شته هم نه که نه نه که نه څوک خو شته دي نه بس دلته یې په کری ځان له یو کور نیولی خو غریب په دې کې اوسېده بس د ده کپن تپن به څه حساب وي نو څه طریقه برابرو کپن دپن هم او د لامبې هم څه طریقه برابرو ځکه چې دا سړی خو ډېر غټ دی په یوازې خو دا موته نه شو لامبولي کس نیم به بل هم چې کوم پی سړی وي که نه چې هغه راولو ځکه چې دا خو موته نه شو اړولی زړه به رالوچوي یاره دا کپړه ورته په دې مخ لږه واچوه دا مچان دي دا خبره خو ټیک ده جراثیم مراسیم هم وي پکې که نه په دې مچانو کې سړی ډېر ښه سړی و خدمتي و زمونږ په دې ګاونډ کې اوسېده خو دا خبره پکې وه چې لکه دا خو غریب دړه بیمار هم و
او پرهیز یې نه کوه کله قیمه خوره کله په غوښه ورځه ډاکټر ورته ډېر ویلو چې لکه پرهیز کوه خو پرهیز یې نه کو زه خدای دې وبخي د دې وجې نه ده خو د معدې اپریشن هم کړی و خو دا د دې خوراک نه اړومنې نه شو قیصریا په دې زموږ عقیده ده ته به مرې زه به مرم خفه کېږه مه قیصریا نه مړه په دې خفه نه یم دا خو روانه لار ده دا مونږ منو خو خفه په دې یم چې دا به له خطه څنګه کوزو پلاره دا خو ګرمي هم ده سړی ډېر دروند دی ملا به راباندې ماته کینو